مفتي صاحب زه مسافر یم او دا بار زما په سر ژوند دی مسافر یم او دا بار زما په سر ژوند دی دنیا اډه ده او د دې اډې موټر ژوند دی زه مسافر یم او دا بار زما په سر ژوند دی دنیا اډه ده د دې اډې موټر ژوند دی ته په سپوږمۍ کې نوي نوي تاریخونه لیکه نوي نوي تاریخونه لیکه ته څه خبرې چې روان د چا په سر ژوند دی ډېره مننه ته په سپوږمۍ کې نوي نوي تاریخونه لیکه ته څه خبرې چې روان د چا په سر ژوند دی او زه د حجرې په برنډه کې غلی غلی ژاړم په یو پنجره کې قید کړی چا بهر ژوند دی چې فرښتې هم ځي په لاره کې وزرې سیزي چې فرښتې هم ځي په لاره کې وزرې سیزي ما تر دې حده د اسمانه کړی بر ژوند دی ستا د وجود نه ځکه هره ورځ طواف کومه چې ته ګلاب یې او ګلاب دپاره لمر ژوند دی ډېره مننه ستا د وجود نه ځکه هره ورځ طواف کومه چې ته ګلاب یې او ګلاب دپاره لمر ژوند دی او په صراط المستقیم باندې روانو خلکو تاسو چکرونه یریږئ خو چکر ژوند دی ډېره مننه او په صراط المستقیم باندې روانو خلکو تاسو چکرونه یریږئ خو چکر ژوند دی پرواز دا صرف جماعت نه دی چې مونځ له راځي پرواز دا د یار منبر دی منبر ژوند دی ډېره مننه پرواز دا صرف جماعت نه دی چې مونځ له راځي پرواز دا د یار منبر دی منبر ژوند دی ډېره مننه پرواز دا صرف جماعت نه دی چې مونځ له راځي پرواز دا د یار منبر دی او منبر ژوند دی څوک د الله او پیغمبر خبرې وکړي ها ډېره مننه چې یاد دې کړه څوک مې کړی خبر په دې خبر خبرې وکړي په دې خبر خبرې وکړي څوک خو د الله او پیغمبر خبرې وکړي او مونږ لیوني په عقل څه کوو کمکلو مونږ سره د عقل نه بهر خبرې وکړي مونږ سره د عقل نه بهر خبرې وکړي مفتي صاحب دا خلک به ولې د دوزخ په اور کې سوځي د دوزخ په اور کې سوځي کینئ په دې ولې په منبر خبرې وکړي دا خلک به ولې د دوزخ په اور کې سوځي کینئ په دې ولې په منبر خبرې وکړي مونږ به په شک او په ګمان خبره وکړو تاسو په یقین او په باور خبرې وکړئ ډېره زیاته مننه او نه غواړم چې زه هم د دې لارې دوزخي شم اتشه نه غواړم چې زه هم د دې لارې دوزخي شم غواړم چې ماته د سفر خبرې وکړي او نن چې زما خوښې ته ګورئ په محفل کې خوښې ته ګورئ په محفل کې زه خو شرابي یم په کوثر خبرې وکړئ ډېره مننه خوښې ته ګورئ په محفل کې زه خو شرابي یم کوثر خبرې وکړئ او ما ته د خلاصي لاره راوښایئ چې کوم ده مفتي صاحب خلاصي لاره راوښایئ چې کوم ده نه چې په دوزخ او په محشر خبرې وکړئ ډېره مننه ودرېږئ ځوانانو د پرواز خبرې زده کړئ د پرواز خبرې زده کړئ پاسئ او په جار د لر او بر خبرې وکړئ هغوی چې خپل عمارتونه په اسمان ګډول زما ځوانانو په حجرو کې هجړګان ګډول اسمان ګډول زما ځوانانو په حجرو کې هجړګان ګډول پروا زما به داسې کام له خپلواکي غوښته چې
پاړو یې پیر و پیرانو یې ماران کړل ډېره مننه خوشحاله اوسئ مهرباني